میاشت ربیع الاول ختلې ده. دا ډېره مبارکه میاشت ده، ځکه دې میاشت کې ډېر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالېږلی دی، هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی، او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی، او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی، نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت به بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کم نسب کې اللہ پیدا کړی، د دې نه بهتر نسب بل نشته، لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی، او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیه السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې بره تر د آدم علیه السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسې پیغمبران محفوظ ساتلی دي، د پیغمبر بیبیانې خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیہ السلام نسب بهترین نسب دی. زه به هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله ده، بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیہ السلام د نیکه پلار، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب، او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وایي؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سري دوه عربۍ کې وایي د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وې. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له دوه کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا درې کسه به پکې ډوډۍ وخوري. ابا غټې غټې پینې وې او کاسې به وې، په هغې به لس لس کسان، شل شل کسان، بلکې داسې کاسې به وي چې سلو سلو کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیه السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له به سیدونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محاریبه
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. د سلیمان علیہ السلام د پاره په پیریانو سره جوړون یعملون له ما یشاء چې د بس خوا کار به پکا مم محارب غټ غټ بلډینګونه به په جوړول قلاګانې و تماثيل او ډانچې به په جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز تماثيل لکه اوسم بعض خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي ډول د فارو حرام دي ګناه ده. هغه زمانه کې جایز او وجفان کالجواب او داسې کاسې به ولا جوړول لکه د حوض عمره د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري او کته دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسې کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسيات غټ غټ دیګونه بو چې د زینب چا خوځولی نشي. راسیات په ځای پراته بعضې دیګي د زین خلک وخوځوي نو اړوړي کې وینځي او بعضې دیګ دی چې د ځای نه د خوځېدو نه لکه د ګاڼې کړې شو مثلا دا چې د خوروان ډکې او ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به پې مړېږي یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راړی یا زمون په دې وطن کې چې دا روجي پخې شي نو دې پټیارانو سره یو غټ تالي نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي نو بیا ترې غوری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره سخیان خلک وو. زمونږ د وطن په شان شومپړق خلک نو اوس خو چې میلمه څوک ووینې نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي او چې میلمه ورته وروړوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. آیا خو اعلانه شي اگر چې نن سبا د موبایل نه پټېدی هم نه شي داسې سرخوړلي شی راوته. نو هغه سخیان خلکو نو هاشم ډېر زیات سخي و نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې حلال کړه او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولو ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته یې ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي دا زمونږ چوري نه ګورئ دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی او ګوړه پکې واچي او ډوډۍ چوري چوري کړي او زمت دا د خور لوره ځمکه کې ولاق نه ورکوي او نو په کور کې ورکوي او په چورۍ دا چوري نه دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ وړه وړه کړه هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتوونکي ته وایي نو خپل نوم یې عمر نو د هاشم په نوم باندې مشهور. نو خلک ته خوشحال سخي خلک السخي قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخي وي وی دې خدای ته هم نږدې دی او خلکو ته هم نږدې دی خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ترې نفرت نه کوي هر سړی ورته خوشحالي مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه دومره سخي سړی و د ده رسخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه. نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو اوښانه لارولو ډوډۍ به یې ورکول او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکول او په مینا کې چې به حاجیان کله دیره نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسان او نوجوان. تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی نو هغه د پسې استازی راولېږه وی ته خو ډېر قابل سړی ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد
دی دومره قابلو چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوان او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشوه رسېدی چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به پې حمله وکړه خو به پیاده سفر یې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو د سفارتي نظام جوړ کړ. لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی، زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه ولګوئ چې دغه وخت به څونه عمر، یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ بږ عمر به. نو سفارتي نظام یې جوړ کړ. یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطه سفیران یې باقاعده مقرر کړل، ستا به د روم د بادشاه سره رابطه که هغوی سره زمونږ څه جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې. ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر یې مقرر کړ، ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه. دا سفارتي نظام یې جوړ کړ. او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه یې وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي، که دغه حد کې قافله لوټ کړه نو دغه علاقې خلک به ذموار وي. د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذموار. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دې کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذموار به هغه خلک. نو قافلې محفوظ شوې، هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به یې خورو او ډاکوان هم ویارېدل چې که مونږ قافله لوټ کړو نو چې کم ځای م لوټ کړې ده نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو، نو دا خو نه شو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه، وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کوې او خلک دې ټول ښه وایي. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ، حقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول کړه. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي، سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالېږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد وی نه، زه د عربو نه بار خزانه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو، نو زما بچي به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي، او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلق نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبي علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک و، تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان، نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانې او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغی، نو هغوی به د ده تندې ښکلو او لاسونه به یې ښکلول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله، وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي
د نبوت چمک تیزی نو اغا آخر زمانے پیغمبر برد اولاد کے پیدا کی گی نو بنی اسرائیل و بسجدے و تکور اولاسون اختندی بے والخکلو نو دی گردے دا پا دی سفرون یوزل دا تجارت پا سفر ماندی و شام تا او دا سے نظام جوڑ کا قرآن شریف کی من لا صفت کئی دا سے نظام جوڑ کا چپا اوڑی کی با یمن تا پا جمی کی با یمن تا یمن علاقہ گرموا او پا اوڑی کی با دی شام تا تاغ علاقہ یخوا او بالکل ما خطاسو تاوی چی امن و امان راغلیو دا علاقی حدودات مقرر کریو او خلق اخپل اخپل علاقہ پا اخپل حفاظت کے اغشتوا نو قرآن شریف کے اللہ دا آغی صفت کے لیلاف قریشن ایلافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف کہ تاسو باندې خدای داسې پردونه درکړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی دا د نبي علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر یې درته آسان کړی دی او د یاره یې دله ختمه کړې ده امن یې درکړی دی او ډوډۍ یې درکړې ده نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړې بندګي وکړې د یو رب شرک ورسره مه کوئ نو دی یو سفر کلا د شام په سفر نو چې په شام په سفر لا او واپس راته مدینه منوره په علاقه راتیر شو نو د مدینې دی خو به قافلې یو یو ځای به دمه کوله څو ورځې بلکې میاشت به یو یو ځای کې تېروله نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده نو په یو جینۍ نظر ولګېد جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه خکلی و نو دو دی ورته ودرېد نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله نو دی ورنږدې شو غوږ یې وله کېښود د هغه جینۍ خبرې واورېدې نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار نو دی خو په خپل هوښیار انسان نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واخیسته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده نو فوراً خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې او اندازه ولګوې که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کول غواړم خوله ته یې پرېوته حالانکې په مکه کې په شلګونو خلقو دا پیغامات و چې د موږ تاله لور په نکاح درکړو ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالداره وي د دنیا اوښان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان د خپله لور ورکوي او چې خشته وي نو ښکلي و هوښیارو قابلو مالدارو او څه ورته ویلې کېږي سخي نو د مکې خلکو پیغامات ورکول خو د ویې نه صبر وکړې زه به وروسته واده کوم هغه جینۍ خوښه شوه د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر سلما بنت عمر او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو نجار ورته وایي دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري د عربو یو قیمتي خاندان نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې نو هغې سره یې واده او چې څنګه یې واده وکړ د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هم هلته وفات شو مړ شو غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو او یو بچی پیدا شوی دا هغه بچی چې څنګه د ده نه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښتو نو نوم د ولا نو خلق ورته شیبه نوم کېښه او دم ولا شیبه نوم پخته شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپین په سر کې سپین ویښتو پیدا شي نو شیبه نوم یې ولا کېښه دا د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور په دې لقب
او دا چې کم بچی پیدا شو ناغلی شیبه نوم کېښود چې شیبه نوم یې وله کېښود نو دی غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو نو قافله راله مکې ته نو چې مکې ته سین قافله راله نو را د قوم ته الوی چې دغه د هغه هاشم خو وفات شو ولې بس ناجوړه شو هلته یې ښځه وکړه بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو هلته هم دفن نو د ده ورو د هغه نوم متولب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده هسې نه دی قافلې والا چېته وجلې نی په لاره نو دی لاړ مدینې منورې ته دا متولب د دې هاشم دارو نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه خلکو ورته وی چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلق یې د تیمارداري وکړه د بیمارۍ علاج او خدمت یې ونه وکړه او بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو او موږ دلته ښخ کړی دی قبر یې ورته وښود وی څوک دی وی دغه ماشوم بچی دی ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شو که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شو او دقه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی نو د عربو دستور به دا و چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند بېږه او بچی به د ښځې نه کېده بچی به د پلار د قوم کېده نو دې مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نوم و هغه یې ځان سره په اوښ باندې کېنو او مکې مکرمې ته یې راوست چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې د دم خیرنې وې د دې مطلب او دا شیبه چې دا کوم رواره د هاشم بچې د هغه هم جامې خیرنې وې دوړې پیلوتې وې نو دله چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی نو دې پې شرمېده که زه وایم چې دا مې رواره دی وایي به چې ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې نو د خولې نه دا وختل وي دا زما مریی دی مریی مې اخیستی عبدالمطلب مطلب د ده نوم د هاشم درو نو روارې یې دا کېده وی دا زما غلام دی عبد غلام ته وایي مریی ته وایي دا ما مریی دی نو خلک وی عبدالمطلب وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مریی راوستی دی عبدالمطلب نو نوم د شیبه ختم شو نوم پرې خپل شیبه دی او په هغه نوم یې څوک نه پېژني لکه د هاشم نوم عمر دی خلک ورته هاشم د ده نوم شیبه و هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو نو چې کور ته یې دننه که نو ویې لمبه او پاکې که خشته که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی غلام څوک داسې ساتي وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی ما هسې وی چې دا مې غلام دی خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو د نبي علیه السلام چې کوم خپل نیکه دی دا عبدالمطلب لوېده دلم خدای کمالات ورکړ داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا بیا کوه د حاجیانو خدمت د بار نه به چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او صحابه یې کول دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې اوښان او ګډې چیلې او د غټ تاجر مو پیسه هم ورسره ډېره وه نو لګیا دی او حقه د پلار سسټم چلی خو هغسې خو نشي کولی خو هغې ته ورنږدې دی نو جناب اوس ده باندې خدای احسان کوي چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي دا د حضور پاک برکت دی لکه رونو زرت یو مثال در کوم نور چې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خوری شي که نه شي دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه
نور یو نیمه غنټه پس راخیږي او سبا یو نیمه غنټه مخکې ښکاره شي، یو غنټه 20 منټه، یو غنټه 25 منټه، یو نیمه غنټه یا 15 پاو مخکې دلته کې یو لوی شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي. دام د انور مقدمه ده، د انور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا انور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې انور راوخېږي. دارنګې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیمه رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجود وه، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چاودل، پړقا پوقي به ټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې بتلې دې ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه یې دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه، خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه، یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي، د دې سد باب پکار. بعضې خلق وی یاره ډاکې زیاتې شوي دي، دا ډاکې ختمول پکار. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رورو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کوم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا. نو دا نښې خدای ښکاره کول. زما ورونو بیت الله چې کله جوړېده، تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلي. نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل، جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړل. نو دې جرهم به ظلم کو، زیاتې به یې کو، ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل، د هغې عزت خو د خلکو پړه کې و، نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتي به یې هم ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو. نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو، نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباس شو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ، وی چې دی خو په مونږ حمله کوي، خو دلته به دا اوبو ته بندې کړو، دی به بیا سس کي. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمرو بن حارث، نو هغه دا کوی مکمل بند کړ. او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې، سره زر، سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلکو راوړل د بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم یې بلکل اوار که بند یې کو، داسې بند کو چې نام و نشان یې ولا ختم کړو، د خاورې یې ډک. دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي، نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو دې مونږ بند کړ، نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي، نه مونږ به بیا راشو، دا خپل کوي به بیا کولو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستاسو غیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل اولاد، دقه چل یې وکړه، زمزم یې بند کړ او لاړ. بهر کې بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان نه چېرته پیدا کړي، اوبه به یې د ډنډونو د بارانونو څکلې، لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کوي صفا اوبه ورته نه وي. نو دې عبدالمطلب نه الله دا کار اخیسته. نو دې د شپې ودو، نو خوب یې ولید. نو په خوب کې ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوي وکنوه. نو جیسې را پاسېد، خدایا
دا زمزم پی کم ځای دی زه کم ځای وکنم وته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی تاریخي ورته معلومه ځای نه دی معلوم چې کم نو په سبا شپې بیا خوب ولید وی د زمزم دا کویو که نه وه چې راپاسېد بیا قوم سره سله وکړه وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وي چې زمزم پیو که نه وه او زمزم خو مشهوره چینه و مشهور پیو دینه خو ځای روک دی پته ورته نه دی دا کوم ځای وکړه خلکو ویسې ګډ وډ خوب دی لیدل نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید نو بیا ورته د الله له طرف نه حکم کېږي چې دا د فرشتې په ذریعه چې دا کوي دی وکنه وه نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کوم ځای وکنم ما ته ځای وښایه نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل وي دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی او وایي چې کوم ځای قارغه مخلوقه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی نو دی زر راغی او یو زوی و حارس هغه یې ځان سره راوست ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کوم ځای ټونګوئ نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوه به دې زر لاړل هغه ځای کې نښه واچوله دی عبدالمطلب او دې زوی حارس کودی شروع کړه د مکې خلکو مخالفت وکړه وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریک ځای دی او ته څنګه دلته کودی کې او مونږ ته جومات خرابې دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی ده وی ګوره ما ته خوب کې درې ځله ویلې شوي دي وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته ده به خاورې راوښکي او خلکو به واپس خاورې اچو آخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه د بیت الله دې ګټو ته ورته رغاړه او د خدای په دربار کې سوال وکړي خدایه ما خو ستا خوب لیدلی دی او تا راته راځی خوړې د زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلک ما ته تاوان رسی نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی نو خدای تی په مرضونو اخته کړي دا خوب هغه دعا خلکو واورېده او اعلان یې موږ ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا روحاني ما ته کوي نو خدای به پې مرض او بیماري راولي نو بیا خلک منې شو نو دی او زوی دی خو مدد ورسره چا نه کو نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي نو چې یو فوټ دوه کودی اعلان دی وکړله نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې پیسې پکې راووتې سرم پکې راووتل سپینم پکې راووتل او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل هغه به د پیسو روپۍ نه وي د دې کاغذونو ډبلې روپۍ به وي چې نوره یې کودی کوله نور سیزونه هم پکې راووتل بس خوشحاله شو چې خلکو قتل خلک هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی دې سړي سره خو هسې مونږ ظلم کوو بیا ورته خلکو مونږ د سره مدد کوو نه په ما سره مدد نه کوو ما اوس پرېږدې نو چې لږ لاندې نو وی او راوباسي ما نو 300 400 فوټه کې لاندې اوبه دي هغه هم ترخې اوبه دي نو چې یو څو فوټه نور وکنو نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې نو چې لږ یې نور هم وکنو نو چینو نور هم جوړ شوه او چې بیا اوچتې کړې وې څکلې نو هغه خوږې اعلی مزېدارې زمزم اوبه نو د زمزم د کوي د کمیستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نکل عبدالمطلب دا لوی کار خیر خدای د ده نه واغېسته یعنې په عربو کې خو ټول د دنیا خلک مالداران هم پکې دینه د علاوو او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اخېسته نو د زمزم کویه وکنه او ښه مزېدار او خشته نو صفه اوبه راووتې نو د خلکو په زړه کې د عقیدت پیدا شو هلکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی هاشم څومره ښه سړی پاک و او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې ورسره مینه چې کوم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینې نو ده به همدا چل کاو حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله او اوبې ولا را پیدا اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی لوی څیز دی اوبه چینی څه به کې
دا د غرونو زمونږ د وطن خلک د ډنډونو بس کې باران چې وشي نو هغه په یو جوړ کې راجمع شوي یو لوی هاوس کې نو هغې کې سپین متیازې کې او خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي دا چینجي پکې او بیا په منګو کې ترې اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې د غریبانانو دغه د بل انتظام دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام نو خشته ښکلې مزېدارې د زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي دا د دې د برکت نه خدای را پیدا کړي نو باس قبضم پې د دیو لګېده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب وی اوبه زمونږ دي خرڅو به نه مفتو کیس کې خو انتظام به زمونږ برقه به وله زه اخلم رسی به وله زه اخلم د روغکو بندوبست پې زمونږ تاسو به ګوتې نه وروړئ ګیر چاپېره یې سبیلونه جوړ کړل او د ده او د ده اولاد به لګیا د عبدالمطلب او اوبه به یې رایستلې او هغه به په سبیلونو کې اچولې او خلکو به کورونو ته موړل او پخکله به یې مسکلې نو دې سره د خلکو په نظر کې نور هم عزت زیات شي خدای والا سوال یې کړی او خدای ته ای پروردګاره ماله ګڼ زامن راکړي نو دا مختلفو ښځو نه ښځې ګڼې وې لس زامن والا خدای پاک ورکړي یو زوی دقه او دغه حارس بل زوی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی بل زوی دی بل زوی ابو لهب بل زوی ابو طالب دی او سنور ګڼ زامنو لس بچی یې پوره شو دی او منښته کړې الله وی کمال دی لس زامن راکړل لس نو یو به پکې ستا په نوم لالو دا هغه زمانه کې یو رواج و اوس خو منه لالو نو چې لسم زوی پیدا شو نو د شپې یې خوب ولید خوب کې ورته څوک حکم کوي چې نظر دې پوره کړه نظر پوره کړه اوفې به نظر پوره کړه نو دی خو پوه شو خو چې سار پاسې دی یو ګډی لال په خیرات په دویمه شپه بیا خوب ولید بې نظر دې پوره کړه منښته نو چې پاسېد نو غوی یې لاله کړه او هغه یې خیرات کړه په ټولو خلکو یې غوښه وخوړه نو په دریمه شپه بیا خوب ولید چې نظر دې پوره کړه نو یو اوښ یې راوسته هغه یې لال کړه په خلکو یې وخوړه نو په څلورمه شپه بیا خوب ولید چې نظر دې پوره کړه نو خلکو ته یې وویل چې څه وکړم دې سره څه وکړم نو وی تا څه منښته کړې وی ما دا کړې وه چې زه به په دې خپلو بچو کې یوه لالوم چې لس خدای راکړي نو یې په اوښانو نه خلاصېږي اوس به دا چل کوي وی کم یو پکې یې لال کړه لس واړه بچي ځان ته کېږدم فیصله په دې شوې قراندازي به پکې وکړه نو چې قراندازي پکې وکړه نو قره د نبي علیه السلام د محترم والد د عبدالله په سر راوخت نو دا د خویندې وې هغوی چغې جوړې کړې وې نه دې بنا لاله ځکه دې دقه یو کس و نور به دوه د یو مور و دې د مور نه یو کس و دې بنا لاله نو عبدالله هم ډېر بهادر خویندو ته نه بچې دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زالال شو زه غاړه بستی عبدالله ډېر خشته او ښکلی تر دې حده پورې بعضې علما لیکي دومره خشته ښکلی چې 200 جینکې په مکه مکرمه کې په د میانې وې یو وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم 200 جینکې پیشقانې دومره خوبصورت او خشته ښکلې چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي نو ښکلې به ولیدې خشته او مزېدار نو د مکې خلکو هم چغې جوړې کړې او هجوم یې جوړ کړ وی نه دا هلک به نه لالی ښکلي انسان سره او چې شریف انساني نو د خلکو مینه او محبت مې د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه نو ده مشوره وکړه چې زه څه وکړم نو یو هوښیار سړی و مغیرې نوم و هغه راغی او د عبدالمطلب ته یې وویې وی زه راته یو چل وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده د پخوانو کتابونو عالمه ده هغې سره مشوره وکړه نو دې لاړ عبدالمطلب هغې سره مشوره وکړه
نو هغې ته تپوس وکړو وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کړي او د هغې دیت ورکوي وی لسو خان وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه لسو خان راوله نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه نو که قراندازي په لسو خان راوخته نه بالال کې اکه په زوی دی راوخته نو نورو سره لس زیاته وه دا چل کوه نو اخره کې به دې مسله حل شي ده وی دا خو اسانه خبره مالدار خو ډېر لسو خان یې راوستل دنیا تماشې لاړ ټول خلک تماشې ته ولاړ نو لسو خان یې یو خوا سملو او د عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وشته نو د عبدالله په سر راوخته اوخو بچ نو بیا اوخان شل کړل نو بیا قراندازي وشته بیا د عبدالله په سر راوخته نو بیا اوخان دېرش کړل نو بیا قراندازي وشته بیا د عبدالله په سر راوخته نو لس لسې زیاتو نو خان یې سلو ته ورسو سلو خان دی دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي ولاړ دي چې څه به کېږي یو خوا سلو خان بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله نو چې په دې سلو خانو کې په دې قراندازي وخته وواله نو په اوخانو راوخته نو خلکو شور جوړ کړ او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل د خوشحالۍ نه او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ شو هغه سلو خان د ټوله لار کړل او سلو والا خان یې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل تاسو اندازه ولګئ چې سلو خان به څونه جوړېږي نن سبا خلک په واده کې چې څوک دوه میخې حلالي کړي نو ټوله دنیا صفت کوي او چې سلو خان حلالي کړي د هغې نه به څومره څیزونه جوړېږي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی نو یو باندیسی راغی نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکړه یا ابن الذبیحین ای د دوو حلال شوو زویا نو رسول الله مبارک وخندل مسکی شو په دې خبره خوشحاله شو نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته پې خوشحاله شوې د دې څه مطلب وی او د هغې دوو کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام هغه هم د حلالېدو ته تیار او تړلی شوی او خدای بچ کو د هغه په عوض کې ګډه لار شو او بل زما پلار عبدالله هغه هم حلالېدو ته تیار شوی او سل اوښان د هغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ نو په دې به نبي علیه السلام خوشحالېده او فخر به یې کو لویه خبره ده بچ شو دی دا د عبدالمطلب یو غم او لال ختم شو دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشوه هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو ګورنر و نوم یې ابرهه د یمن والي ګورنر او دې د هرقل لام بلکې د حبشې د بادشاه لام د حبشې هرقل خو د روم باچا د حبشې د بادشاه لام نو دوی دا فیصله وکړه چې د دې بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو نو په یمن کې یو بل کور جوړ او هغې له یې کعبه نوم کېښود او خلقو ته یې ویې هغه مکې ته مه ځئ هغې کعبې ته دلته راځئ دلته عبادت کوئ دې کې خو ډېر لویه زرې مبادله کېږي او بلا پیسې راجمع کېږي اوس مکې ته چې خلک دي د مکې د خلکو څیزونه خرڅېږي د هغوی تجارتونه کېږي د هغوی کورونه خلک په کرۍ باندې نیسي بلا پیسه خلک دلته نه یوسي او په مکه کې پرېږدي نو دا لویه فایده ده نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي موږ ته به فایده وي نو بس هلته یې کور جوړ که بیت الله موږ زه ورته بیت الله موږ ته یې تعبیر کوو کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلکو ته یې دلته راځي عبادت د حج عمرې ته دلته راځي
هغه جناب چې هغه شی جوړ کړ نو په عربو بد ولګېدل چې ښه زمونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه نو دې نه یو څو کسان لاړل نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه چې لوی اودس ماتې وکړه او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو نو هغوی هلته کې اور بلاو نو هغوی نه شغله لاړه هغه کعبې له د هغوی نو هغه هم پې وسوځېده هغه ابرهه ګورنر غوسه شو وی ښه دې عربو زمونږ کعبه وسوځوله هله به ډوډۍ خورم هله به صبرېږم چې تر څو مې د دې کعبه نیروله لوی لښکر یې را روان د اتیانو لښکر 12 اتیانو څوک زیات هم یادوي دا لښکر یې را روان او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دی خو جوش کې مو نو عرب یریدل نو د طائف په علاقه راغی نو طائف خلکو ته وی ما ته د مکې لاره ښایه کم ځای د عربو بیت الله شابه ښایه راته نو هغوی ورته ځان پټ کو یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره مولا راځي هغې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي هغه تیار شو زه راته لاره ښیم نو چې هغه سنګ راوړی ابو رغال نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ د یو ناګهاني کاڼی پرې راغی مردار شو بخاري کې راځي اوس هم د عربو دا رواج دی چې په هغه لاره څوک ځي نو په قبر باندې کاڼي وړي نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي د طائف نه راکوز شو نو دې ابرهه اعلان وکړ وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډې چیلې څاروي وینې نو هغه رانیسئ ابه زموږ غنیمت او که کم غلام او مرئي په ګوتو درغې نو هم رانیسئ ابه زموږ غلام او مرئي نو لومبي اوښان چې په ګوتو ورل 200 اوښان دا د نبي علیه السلام د تره د عبدالمطلب په ګوتو ورل هغه قبضه کړه دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو نو دوی ټول دته راغون شو ورته وی باباجي څوک دا خو لوی لښکر را روان او ستا 200 اوښان هم خبر شو غلام ترې راوتښتېد بیا 200 اوښان دې ونیول او د نورو خلکو چې څه په ګوتو ورځي نیسي او اتیان دي او لوی لښکر او ځان سره یې بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړ عبدالمطلب ډېر هوښیار هغه وی داسې کار دی چې زه ورځم او زه د سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم نو عبدالمطلب نیغ ورغی چې ورغی دله خو خدای یو وجاهت ورکړ مخوریز و خشته و ښکلی نو ابرهه دغه ځای کې اوس په خپل تخت ناست یو ځای کې قیام کوي دمه کوي چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو د هغه په زړه کې عظمت پیدا شو خو دا مبارک بابا دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل دا لا څوک دی نو چې ورنږدې شو خلک ورته وی صیب دا د عربو مشر اوهو دله خو زه متاثر شوم نو دا ابرهه بدماشو لوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو او دته یې سر ښکته کړ ستړي مشي ورسره او ځان سره اوچت کړ خپل تخت ته وی بابا څنګه راغلی وی زما 200 اوښان تا نیولي دي هغې پسې راغلی اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې ما خو چې تورې پړه کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس به ځم نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي اوښان غواړئ دا خو ته ساده نه او ته څه وایي وی زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی ما له خپل اوښان راکړه زه د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې اپیش او کار یې پیش ګیروانه یې وله قرض ورزه کړې اوښان یې وله ورکړل چې راغی خلکو ته یې ویې داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نه شی لرلی مکه ورته خالي کړئ او خپل سامانونه بار وباسئ دوی به راشي بیت الله بروان کې موږ بیا جوړ هېڅ خبره نه دی جګ ورسره نه شو کولی
او ی امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت وکړي. خو خیر مکه خالی کې د مکې خلک بار ووتل، نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالی کړه. او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروو له به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګانو اوس کوله نومونه هغه اتی چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه کېناست نو دی وهنه نو چې بیا اوچت که مخې وله داسې کړ نو هلته روان شو چې بیا وله دی بیت الله ته مخکې بیا نه راغی چې بیا چې بل طرف ته بیا وله مخکه وخوابته او دی خبره رب العالمین د جدي د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان راوچت کړل هر یو سره درې کاڼي یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو یو کاڼی به راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتې ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول په قطقانو یې ویشتل. سجیل دا قطقانې چې ورته به وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو کنه نو دا پوره بنده خوږی نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په یو تقریبا 3 ډرون حملې کولې او 3 کسان به مردارول نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه به څاروي مردار شو ټول خدای پاک مردار کړ او دی بچ شو پکې د ابرهه دی وتښتېده د سره الله څه وکړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپیره شو چې اندامونه یې ټوټې ټوټې د یو بل نه جدا شو داسې مرګ باندې خدای مردار دا د نبی علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده څوک 55 دن یادوي څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي دا 19مه دغه و د سفر د محرم 19مه د محرم چې دا لښکر الله هلاک نو 19مه کې 14 ورځې دغه میاشت او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم 19مه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول نو څوک د سفر میاشت یو کم دېرش حسابوي نو 8 ربیع الاول د نبی علیه السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو 13مه یادوي نو د پیدایش ورځې 9 د ربیع الاول یادوي نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ هغه ځای ته وادي محصر وایي دا د مزدلفې او د منا په منځ کې یو ځای دی نبی علیه السلام فرمایي که نه وایي چې تاسو حج په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ مه نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده وي سر مبارک یې ښکته که او په تیزۍ ترې لاړ دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته وکړي نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده نو دې کې به موږ څه کوو موږ به هغه کارونه کوو چې موږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیه السلام مبارک موږ ته څه ویلي دي د ځان او پکې قصې پسې نه کوو دې کې موږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کول دا خو د مسلمان د مسلمانۍ نښه دې کې خو اړو زه شک او شبهه نشته ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب نبی علیه السلام ته وبخئ درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ دا هم د میاشتې سره تخصیص نه لري هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته درود شریف پکې ډېر وایئ تلاوت پکې کوئ نفلونه کوئ صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیه السلام ته بخئ
او خپلو بچو ته د پیغمبر علیه السلام اخلاق بیانوي. سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیه السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه داسې اعمال چې خلک د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک ور ډېر ناخبره دي. دا انپړ لا بیا هم ګزاره کړي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه ووایي یا په جنازه کې د ملا صاحب نه ووایي، لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی خو زه به بل نه اوس تپوس کړم یا بل ته به کښېنم، بعضې پکې لمونځ هم نه راځي، تقریر هم نه راځي، نو هغې ناخبره پاتې. موږ ما یو خپله حضرت زموږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو. مدینه منوره کې یو وکیل و د دې هزارې د علاقې، وي ما سره کېناسته نو ما نه تپوس وکړو دا کوم ځای مې چې در چا ته دې دلته څه کې مې په دې جامع کې سبق ویل. وي ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ. وي ما ورته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېږده هغې ته ته خېږه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغی. وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس درنه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تېر شوی د قاضي او باره اطلاع وکیل موږ ته دا ورته پته چې اکبر کله تېر شوی د نبي علیه السلام او وایي چې په د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا هغې کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی نو بیا اخباراتو پې تبصرې کړی اباوټ شوي وه بیا چې ته غالبا چې نبي علیه السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شو، چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی او بیا لاړ آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی تعلیم حاصل، چاوی په مکه مکرمه کې یو زمینداره کورنۍ کې پیدا. الله د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ دا مسلماني د هغه د برکت نه زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روژه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه داسې ده که نه او موږ د هغه د صفات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه نه یو خبر چې موږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي، جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي. نو د خپلو دیني مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار. دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان دي. اله العالمین د هغې اتباع زموږ نصیب کړي، د هغې د سنتو تابعداري زموږ نصیب کړي او خدایه محض په قصو نه چې مخکې د هغې واقعات بیانوم نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي خدای هغه مقاصد ته موږ ته نصیب وګرځونکي. پروردګاره څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ته ورله شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله بعضې دوستان هغې په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي، خدای هغه ټینشنونو پریشانۍ ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجرې نسب سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو دپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.